دغه پروژې چې دوه د اوبو ذخیره بندونه، 55 متره اوږد استنادي دیوال او 2 پلونه پکې شامل دي، د 6 میلیونه افغانیو په لګښت د UNDP په مالی مرسته د تګاب ولسوالۍ او د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست لخوا جوړیږي. د NDP په مرسته باندې موږ نن د 2 پروژې افتتاح په تګاو کې وکړل او 2 په محمود راقي کې چې دا د خلکو غوښتنه وه، د هغې تقاضا وه چې دې سره به د خلکو سربندونه هم جوړ شي او زراعتي ځمکو ته به په دې کې طبعا هغه استنادي دیوالونه هم پکې راشي. نو دا ډېر یو مفید او د ګټې والا پروژې وي چې نن موږ افتتاح وکړله او غوښتنه کوو د ټولو مؤسساتو نه، خاص کر بیا د NDP نه چې موږ سره په دې بخش کې نوره مرسته او کومک هم وکړي، ځکه د خلکو غوښتنه او تقاضا ډیره زیاته ده. الحمدلله دغه پروژې د بیارۍ په بخش کې ډیر خلک ترې استفاده کوي، په زرګونو کورنۍ باغداران ترې استفاده کوي د زراعت په بخش کې، او ورسره الحمدلله هلته په سوونو خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي چې ماهر و غیر ماهر کارګر پکې مصروفه کیږي. نو زمونږ د خلکو اقتصادي ستونزې هم ورباندې حلیږي او آینده دپاره د دې د زراعت بخش مشکلات هم پې حل کیږي. په همدې حال کې د سیمې خلک وایي چې موسمي سیلابونه به د دوی باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړولې، خو د دې پروژو په جوړولو سره به د سیلابونو مالي زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه 2 سربندونه چې دلته جوړیږي دا موږ ته ډیر مفید دي او ګټور دي. دغه په د سربند د جوړولو په اساس زموږ ډیرو ځمکو او هغه ته دفاع کوي او دلته مخکې چې به سیلابونه کله راتلل نو دلته به زموږ د کورونه ځمکې الا سرک دا به تخریبو او ډیر اوس هم تخریب کړی دی. نو موږ ډیر تشکر کوو د مؤسسې نه، دولت نه، چې دغسې کارونه نور موږ ته وکړي. یاد دې وي چې د UNDP دفتر په 2 برخو کې د کاپیسا ولایت له بیلابیلو اداراتو سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي چې پکې د روغتیایي مرکزونه، ښوونځیو د سولر سیسټم، د سیلابونو مدیریت، ساختماني برخه کې او کرنیزو اوبو ملاتړ شامل دی.